پر کونړ ولایت د توغندیزو بریدونو غچ یې واخیست. طالبانو پاکستاني منافقو چارواکو ته مرګ ژوبله اړولې. پیښه د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې سوې. دا چې څومره مرګ ژوبله لري، څومره پاکستاني سرتیري هلاک سول، یاد برید چا او ولې کړی، ویډیو بشپړ وګورئ، په هر څه به پوه سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، زموږ مشال پریس چینل ته ښه راغلاست. د پاکستاني طالبانو چټک پرمختګ پلازمینه اسلام آباد کې پولیسو سره نښته کړې او تلفات یې ور اړولي. پاکستاني چارواکي وایي د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د پاکستاني طالبانو او پولیسو ترمنځ په نښتو کې د پولیسو د یوه افسر په ګډون 4 تنه وژل سوي او ګڼ شمېر نور ټپیان سوي دي. دا په پلازمینه اسلام آباد کې چې کلک امنیتي تدابیر پکې نیول سوي یوه نادره حمله ده. د پولیسو په وینا د پاکستان تحریک طالبان ډلې 2 وسلوالو چې پر موټر سایکل سپاره وو د دوشنبې په شپه د اسلام آباد په مرکزي برخه کې د پولیسو د تلاشي پر پوستې ډزې وکړې. په دغه پیښه کې یو پولیس وژل سوی او 2 نور ټپیان سوي دي. د پاکستان د تحریک طالبان ډلې هم په یوه بیان کې د دغې پیښې مسؤلیت اخیستی دی. پاکستاني طالبانو له هغې راهیسې چې د تیر کال په ډسمبر کې له حکومت سره موقت اوربند پای ته ورسید، د پاکستان پر پوځ او پولیسو حملې زیاتې کړي دي. څه موده مخکې د پاکستان د تحریک طالبان ډلې زیاته کړې وه چې دوی د افغانستان د طالبانو یوه څانګه ده، خو وروسته د افغانستان د اسلامي امارت لوړپوړو چارواکو دا ادعا رد کړل چې ګواکې پاکستاني طالبان د دوی د ډلې څخه دي. خو تر ډیره بریده داسې ښکاري چې اوس هم له پاکستاني طالبانو سره د افغاني طالبانو ملاتړ او ملګرتیا موجوده ده. قدرمنو لیدونکو، ډیره زیاته مننه چې ویډیو مو تر اخري شیبو وکتل. زموږ همدغه یوټیوب چینل سبسکرایب او ویډیو شیر کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت، ښې چارې، د الله په امان.